د ځوانانو پر مټ د آبادۍ هڅه. د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند د درګي ښارګوټي تاریخي ډنډې او شتا پارک رغونې ته ځوانانو بډې رانغاړلي. وایي دلته یې د نیکونو تاریخونه سمبال دي. د ورانېدو له ویرې ګډ کار او ساتنې ته اړتیا ده. ځوانانو د ژوند ټولې چارې شاته پرېښودلي. وایي دا یې لومړیتوب دی. په دې ځای باندې د ظاهرشاه تلو او واخه کې منونو ته راغلي دي. دا څلور کومه تڼۍ ځای دی چې په دې باندې بېلې بېلې وختونه لوی لوی جرګې مرکې شوي دي. دا پارک چې ویني دا د مرحوم شهادت تڼۍ په نوم پارک ته چې ځوانانو شهادت تڼۍ په نوم نومولی دی. دا یو وخت کې د پارک جوړ شوی خو بیا تخریب شو. ځوانانو د پګړې یا اشر په ترڅ کې لومړی د ورڅیرمه پارک له رغونې کارونه پیل کړل. وایي په راتلونکي کې به نورو برخو ته بیا رغونه پراخه کړي. د یادو کارونو مالي لګښت په بهر کې میشتو افغانانو له لوري ورکول کیږي. دا د درګي کلي ډېرې مشهورې او قدیمي ډنډې دي چې د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ په تاریخ کې ډېر خلک یادونه شوي دي. حتی د افغانستان په محلي ادبیات او دغه کې هم ذکر شوی دی. او موږ خوشحالي کوو چې داسې په یوټیپو کې او د ځوانانو غوړي چې نره داسې ړنګ ځایونه نویجاړ ځایونه نرم ورغو ځکه چې دا تاریخي ځایونه دي زموږ د کلي قومو. دلته مشران جرګې کوي، مخکې راغلي خلکو د کومې خلک راځي دلته جرګې کوي که نه. نو د اشر دغه ګټه دی که نه دغه موږ خوشحالي کوو چې داسې نور کارونه کوم چې دي هغه بیرته بیا جوړ کړو. د خوست د درګي ډنډې ډېر تاریخي قدامت لري. ځینې ان تر مغولو دورې پورې تړلي بولي. دلته به د قومونو له لوري بېلابېلې چارې سمبالېدلې. په دې سربیره د ډنډونو په منځ کې شته صوفې کې د ټولواک محمد ظاهر شاه سربیره ګڼو مخورو کسانو ناستې کړي. دا ډنډونه د اطلاعات او کلتور ریاست سره هم د تاریخي سیمې په توګه ثبت شوي دي. دلته لا هم په پخواني رامنځته شوي ښارګوټي کې سلګونه کورنۍ ژوند کوي.